انجینرانو نخرې وې او هر ځل چې به چینایان راتګ او کار ته راضي سول بیا به یو برید پر وسو. د میسایناک پر کارمندانو وروستی برید د 2020 په اپریل کې وسو. د کار د ځنډ درېیم علت یې دا دی چې له چینایانو سره د میسایناک د کان د قرارداد تر لاسلیک کېدو سمدستي وروسته دا کشف سوه چې له میسایناک کان سره په څنګ کې یوه بله لویه تاریخي خزانه پرته ده. دا د نړۍ د کلتوري او تاریخي ابداتو یوه زبردسته او بېجوړې فرهنګي اساسه ده. د ځینو لرغونپوهانو په اند دا د 21مې پیړۍ تر ټولو ستر فرهنګي کشف دی. Messainak to me is one of the most important sites in the century. دلته یو 15,000 کلن پخوانی ښار له خپل ټول تاریخي او فرهنګي برم سره تر خاورو لاندې پروت دی. افغان او نړیوالو لرغونپوهانو په یوه خوله له افغان حکومت د میسایناک د کار د مخنیوي او دغه تاریخي ابداتو د ساتنې غوښتنه وکړه. په دې اړه دومره پراخ کمپاینونه وسول چې خبره تر یونسکو، نړیوال بانک او حتی د دې تاریخي ابداتو د ارزښت په اړه تر نړیوالو ډاکومنټري فلمانو پورې ورسېده. د میسایناک له استخراج سره د دې تاریخي ابداتو یوه غټه برخه باید له منځه وړل سوې وای. دې کشمکش هم د میسایناک کار تر ډېره ځنډنی کړ. څلورم علت یې دا دی چې که څه هم چینایان په دې کې خورا شهرت لري چې غریب او واړه هیوادونه د کانونو د استخراج په قراردادونو کې په یو او بل ډول غولوي او په چل ول یې پر کانونو مټ راګرځوي. خو داسې ښکاري لکه پخواني افغان حکومت چې له دې لوی لوبغاړي سره ډېره ښه لوبه کړې ده. حتی چینایي پروفیسران په دې باور دي چې په دې قرارداد کې چین تاواني دی. MCC wants to renegotiate a more favorable deal. افغان حکومت د چین له دې شرکت په قرارداد کې غوښتي ول چې د میسایناک پر شاوخوا به یو لړ مهم تاسیسات جوړوي. په دې تاسیساتو کې د 400 میګاواټه برېښنا د تولید فابریکه له مغربي چین څخه تر میسایناک او بیا تر پاکستانه پورې د اورګاډي پټلۍ او د معدنو د پروسس لپاره فابریکه او